ډاکټر نظر سکول دا ډاکټر نظر ښوونځی پوهیږئ دغه د اسلامي کوسس په مالي مرسته او د ډاکټر نظر ورور لخوا ډونر دغه دی او دلته په ساحه کې قمر فاونډیشن لخوا تطبیقیږي. دا کوم ځای دی؟ د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ عبدالمحیدین کلي کې. دغه کلی که څوک دلته بلد وي طبعا د دې کلي نوم اخیستو سره شاید تیرو کلونو ذهن ته راشي چې دلته څنګه جنګونه وه او دلته داسې کور نشته چې دغه ځای کې هغه قرباني نه وي ورکړي، فرض که هغه ړنګ شوی نه وي. دلته ډېر بد حالات تیر شوي دي، خو لله الحمد خوشحاله به دي چې نن دلته راغلم. دلته د کلي مشران ځوانان سپین ږیري په دې په خاطر راټول شوي چې دې کلي کې د ښوونځي ډبره کېښودل شوه. ښوونځي ډبره هم د قمر بنسټ اسلامي کوسس لخوا الحمدلله دلته کېښودل شوه. مخکې مو هم په تېرو ویډیوګانو کې ویلي چې موږ به د هېواد لپاره په هره برخه کې خصوصا اساسي بنیادي کارونو کې برخه اخلو تر څو پورې زموږ او ستاسو آینده نسل روښانه آینده ولري. دغه د خویندو لپاره انجونو لپاره مو دا ښوونځي ډبره هلته کېښودل، الحمدلله جوړ شو. سره اوس به یې تسلیموو به کلي ته.